حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداو چې کله به مسلسل نفلی روزي نیولې موږ به دا خیال کولو چې نبی له سلام سره بوزه کېږي نه همیشه روزي نیسي نفلي او کله کله به داسې و چې سره به نفلي روزي نه نیولې موږ به دا خیال کوو چې نبی له سلام سره نفلي روزي نه نیسي بیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ نو کتل چې د رمضان نه ما سوا نور میاشتو کې مسلسل یو میاشت روزي نیولې یعنی صرف د رمضان میاشت به مکمل یو میاشت روزي نیولې او موږ نه کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کوم میاشت کې زیات روزي نیولې ما سوا د شعبان نه یعنی شعبان کې به نبی علیه السلام ډېر روزي نیولې او یو روایت کې دا هم راځي چې نبی علیه السلام پورا یو میاشت د شعبان روزي نیولې دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو اوس ته کوم میاشت روان ده د شعبان نو دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام روزي ډېرې نیولې دي اگر چې عائشہ بیبي فرمایي رضی الله عنها چې نبی اسلام به کله مسلسل نفلي روزي نیولې موږ به خیال دا و چې نبی اسلام سره بوزه کوي نه همیشه روزي نیسي نفلي کله به مسلسل بوزه او روزي به نفلي سره نیولې نه نو محدثین فرمایي چې دې کې امت ته خیر د مسلمانانو ته کله روزي نیسي کله منیسي یعنی نفلي روزي رمضان خو به نیسي او دارنګه نبی علیہ السلام د روزي د شعبان د میاشتې نه ما سوا په نورو میاشتو کې زیات روزي نه دي نیولي یعنی شعبان دا اوس چې کومه میاشت روان ده په دې کې نبی علیہ السلام زیات روزي نیولي دي او ان شاء الله پسې بل حدیث کې به وجه بیان کو چې نبی علیہ السلام په شعبان کې ولې زیات روزي نیولي او پسې به ان شاء الله بل کلیپ کې دا خبره بیان کو محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دوی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو له خوا وړاندې کیږي